د لوی څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د نګین الغیاث تلویزیون درنو لیدونکو په ځانګړي ډول د ځوان فکر خپرونې مینوالو بیا مو هم زه رضا کاکړ په سلامونه هرکلی کوم. خوشحاله یم چې یو ځل بیا ستاسو درنو عزیزانو په چوپړ کې حاضر یم. هیله ده چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. عزیزانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده زموږ د هرې ورځې خپرونه چې ثبتېږي زما خپله او زما د تخنیکي همکارانو یوه لویه هرزو او هیله دا ده چې داسې یو خپرونه وي چې هم د ټولنې لپاره مفیده وي، هم د ځوانانو لپاره مفیده وي، هم خوندوره تمامه سي. نو په همدې اساس موږ د هرې خپرونې لپاره یوه نوې سوژه پیدا کوو، داسې سوژه چې هغه ځوانان ورسره مخامخ دي او د هغې سپړنه د ځوانانو لپاره مفیده تمامیږي، د ټولنې لپاره مفیده تمامیږي. نو د دغو ټولو خپرونو په لړ کې مو نن ورځې خپرونه د ځوانانو نقش په ټولنه کې یا د ټولنې حق په ځوانانو باندې د داسې یو عنوان لاندې نیولې ده د یو نوي میلمه سره. زموږ د نن ورځې میلمه ښاغلی عزت الله عزت صاحب یو تکړه فعال ځوان، همداشان د دولت د پخوانیو چارواکو څخه، او ښاغلی عزت الله عزت څه موده مخکې د یو ډېر مدت لپاره د فراه ولایت د یو ولسوالۍ د قلیقه په نامه ولسوالۍ ده، د هغې ولسوالۍ ولسوال هم پاتې شوی دی، ولسوال و. نو ده په دولتي چارو کې هم کار کړی دی، په دولتي ادارو کې هم کار کړی. نو ده ته به دا بهتره معلومه وي چې ځوانان ټولنې ته څه کولی سي او څه باید وکړي. نو په دې اړه به د ښاغلي عزت الله عزت صاحب سره خبرې وکړو. هیله ده چې تاسو موږ تنها پرې نه ږدئ، د خپرونې تر پایه پورې زموږ سره مل اوسئ. ښاغلی عزت صاحب ډېر ښه راغلاست. مننه کورونه. د لومړۍ پوښتنې په حیث که ستاسو اجازه وي البته غواړم دا وپوښتم چې ځوانان ټولنې ته څه کولی سي، د ټولنې حق، یا داسې پوښتنه باید درڅخه وکړم چې د خپله ټولنه په ځوانانو څه حق لري؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې ستاسو حضور ته او ستاسو تخنیکي همکارانو ته او لیدونکو ته وړاندې کوم. او د ټولنې موږ تاسو کولی سو چې حوال باید یو سپک داسې یو لنډ تعریف و ټولنې ته په نظر کې ونیسو چې ټولنه په څه معنا یادیږي. ټولنه هغه یو د انسانانو یو مجموعه ده چې په مشخص اجتماعي جغرافیایي محیط کې ژوند کوي. نو ځوانان په همدې خاطر ټولنه پر ځوانانو باندې حق لري. نو حقونه باید په لاندې ډول کولی سو چې اشاره ورته وکړو چې د ملي منافعو ساتنه ده او د چاپیریال ساتنه ده او د لا ښه زده کړو او د ودې دپاره ګامونه اخیستل دي چې تر څو موږ وکولی سو چې یو ښه مناسبه او ښه ټولنه ولرو. ډېره مننه ولسوال صاحب، ډېرو ښه موضوعاتو ته مو اشاره وکړه. خو خپله دغه کوم حقوق او وجایب چې ټولنه په ځوانانو باندې لري، یعنې ځوانان خپله ټولنې ته څه کار کولی سي، په دغه باندې که یو څه بیشتر رڼا واچوئ. یعنې یو ځوان باید څه وکړي د حده پورې تر توانه پورې چې د ده په توان کې هغه څه دي، ټولنې ته باید څه وکړي. مثلا موږ یو انجینر لرو، یو ډاکټر لرو، یو ولسوال لرو لکه تاسو چې یاست. نو دا وی ټولنه په دوی باندې څه لري او دوی د ټولنې په مقابل کې کوم وجایب لري چې هغه اجرا کړي. موږ تاسو کولی سو چې ووایو چې ځوانان د تیر په شکل دي، لکه د ملا د تیر. کولی سي چې د هغه ځوانان دي چې یو ټولنه کولی سي چې سالمه وروزي، او هم کولی سي برعکساً د هغه ځوانان دي کولی سي چې ټولنه د خرابیو او د غرق کېدو خواته ویسي. خو ځوانان ډېر رول کولی سي چې ولوبوي په ټولو مختلفو اقشارو کې، مثال سیاسي فعالیتونه، اجتماعي، اقتصادي، په ټولو چارو کې کولی سي چې ځوانان ښه نقش ولري. نو دغه ځوانان دي چې یو ټولنه کولی سي چې د بربادۍ او د بدبختۍ څخه راوګرځي او د مثبت لوري ته هدایت کړي او یو ښه چې تر څو یو ښه سالمه ټولنه موږ تاسو ولرو چې په هغه کې امن او فضا د ښه ژوند کولو او هوساینې دپاره دغه ځوانان دي چې نوی فکر لري او نوې تګلاره لري. نو کولی شي چې ټولنه مخ پر سمېدو حرکت ورکړي. نو خدای دې وکړي چې
د دې سوال جواب مناسب بالکل جواب مو واخیستی ولسوال صاحب. خو یوه بله خبره ده، ځینې ځوانان موږ تاسو وینو ځوانان یو ستونزو سره مخامخ دي، دا خو تاسو ته معلومه ده. اکثرو ځوانانو ګیله د دولت څخه ده، وایي دولت مثلا موږ ته دا زمینه نه ده مساعده کړې چې موږ ټولنې ته کار وکړو. جنګ دی، جګړې دي، او بل دا چې نور د ځوانانو په مقابل کې ډېر ناخواله دي چې دوی د دې څخه لرې کړي دي چې وروره دوی ټولنې ته یو کار وکړي. دا تر کومه حده پورې ستاسو له نظره دا خبره صحیح ده؟ آیا ځوانان خپله ضعیفه دي نسي کولی ټولنې ته کار وکړي، که یا دولت واقعیت دوی ته داسې زمینه نه ده مساعده کړې چې دوی ټولنې لپاره کار وکړي؟ کاکړ صاحب څرنګه چې معلومه ده د اوس د فعلي شرایطو پر اساس کوم تاسو وژغېږو، هیڅ وخت داسې تصمیم نه دی نیول سوی د حکومت د خوا څخه چې په هغه کې د ځوانانو رول عمده ولوبوي ځوانان او د دوی سره مشورې وسي. طبعا ځوانان نوی فکر دی د نوي تکنالوژي او د نوي عصر سره باید د دغه نوي د ځوانانو او هغه زاړه فکرونه چې دي د هغو څخه موږ تاسو تجربه واخلو، د هغو څخه کار واخلو، هغه هم نادیده ونه نیسو. او حکومت په دې هکله باندې هیڅ وخت داسې یو پروګرامونه چې د ښه لارو او د ښه تګلارې دپاره چې یو ښه مثبت ګام واخیستل سي، هغه زما خپل په لیدلو حال سره ما نه دي لیدلي چې د ځوانانو سره داسې پروګرامونه وي چې د حکومت د خوا څخه هغه برابر سي. نو کوشش دا دی، فساد بې حده ډېر دی، برنامې سره خرابې دي، بالا خو نو د سر کوره څخه کیسې سره خرابې دي. نو موږ تاسو د ځوانانو انشاءالله توانایي هر څه شته، په ځوانانو کې هر څه استعداد شته، په لوړو کچو کې زده کړې کړي دي. همدا اوس هم په نړیواله سطحه کې ځوانان لرو چې د ښه استعدادو خاوندان دي او په هغه ځای کې ښه لاسته راوړنې لري. نو موږ په صفت د یو ځوان موږ د حکومت څخه هم دا هیله ده چې وکولی سي چې ځوانانو ته زمینه د کار کولو برابره کړي، چې تر څو یو ښه ټولنه، یو ښه فضا، آرامه فضا او دغه ناخوالې چې دي دا د منځه یوسي. نو زموږ دغه غوښتنه ده د حکومت څخه هم، دا نه دی چې زموږ ځوانان کمکاره دي، د انرژي ډک دي، با استعداده دي، هر څه توانایي پکښې شته، لیدل کېږي. نو متاسفانه چې کار نه اخیستل کېږي ځینې. نو همدغه ده. اوس دا شرایط ته خو راغلي ولسوال صاحب، لیدونکو ته هم دا معلومه ده، موږ ته هم معلومه ده او تاسو ته معلومه ده چې دولت کار نه دی کړی، یا به هم کړی خو کم یې کړی، یا به زمینه نه یې مساعده دې ته چې دولت ځوانانو لپاره کار وکړي، په نور ډېر مشکلاتو باندې هغه ګرفتاره دي. نو اوس ځوانانو ته څه پکار ده؟ یا ځوانان بغیر د دولت د کومکه څخه نشي کولی ځان ځای ته ورسوي؟ ستاسو توصیه څه ده چې ځوانان په دغو شرایطو کې باید ځان ته څه وکړي، ټولنې ته څه وکړي، او خپل کورنۍ ته څه وکړي؟ کاکړ صاحب، مهمه دا نه ده چې حکومت باید ټولو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. ځوان چې هر ځای وي یو هغه د کار زمینه ده. ولسوال صاحب ستاسو ته خبرې مخ نیسم، تېره اونۍ موږ په دا باندې خپرونه درلوده، خو خبره دا ده چې د کار څخه دې خواته به راسو. موږ د نن ورځې خپرونه د ځوانانو ته د ټولنې وجایب دي چې ټولنې لپاره باید ځوان څه وکړي. یو خو هغه د ځان لپاره دی چې دی کار کوي، نه یو هغه د ټولنې حقوق دي. نو دا چې دولت ته دا زمینه نه ده مساعده کړې، خو بیا هم دی باید د ټولنې په مقابل کې څه وکړي؟ د وظیفه څه ده د ټولنې په مقابل کې؟ مهمه نه دی چې حکومت د ځوانانو ته شی وکړي که ونه کړي، خو هر ځوان دا حق وجیبه د یو ټولنې پر یو ځوان باندې شته چې خپل هغه فعالیتونه چې دی په هر عرصه کې خپل فعالیتونه سره راګړندي کړي، سره راژوندي کړي. او بالا د خوب وخت نسته، زمینه د خوب ولاړه هغه وخت چې موږ په خوب بیده وو او نړیواله سطحه چې وګورو، نظر ورباندې واچو چې هغوی څه حد سره رسېدلي دي، نو موږ تاسو بیخي شاته پاتې یو. نو ټول ځوانان دغسې د ټولنې په مقابل کې همداسې مسؤلیت لري، واجب ده
چې خپل د ټولنې دپاره نیک ګامونه سره راګړندي کړي او مثبت ګامونه واخلي او د منفي ګامو څخه ډډه وکړي. نو زما په نظر به دا به وخت چې دې ته رارسېدلی دی چې باید ځوانان ځانونه خپله سره راګړندي کړي. مهم نه دی چې څوک چاته کار وکړي که ونه کړي، خو خپله باید سره ژوندي اوسي او خپل مدني حرکتونو ته، خپل اجتماعي حرکتونو ته، سیاسي حرکتونو ته نو ټولو ته په جدي توګه پاملرنه وکړي او ځانونه سره راژوندي کړي او ځوانان یو بل ته سره د روابطو ښه نیکو روابطو پر اساس باندې وکولی چې یو د بل سره کار واخلي، یو د فکرونو سره یو ځای کړي او د یو ښه مثبت ګام دپاره مثبت حرکت د خیره په کار واچي. نو دا زموږ د ټولو ځوانانو ارمان دی او هغه ځوانان چې تر اوسه غافله پاتې سوي دي هغه هم باید ځانونه سره راګړندي کړي. د ټولو مسؤلیت دا دی، نه یوازې د ځوان کشر بلکې د ټولنې په مقابل کې ټوله هغه اشخاص چې هغه افراد چې ژوند کوي، هغه انسانان چې ژوند کوي په یو جغرافیه معینه مشخصه جغرافیایي یا قلمرو کې ژوند کوي، هغه یو مسؤلیت لري چې خپل د ټولنې دپاره نیک ګامونه واخلي. بالکل ولسوال صاحب، یوه خبره چې شاید لیدونکو ته به هم دا خبره د پوښتنې په حیث په زړه بیا راګرځي، ما ته خو دا پوښتنه ډېره مطرح ده همیشه، خو نن دا موقع څه چې ستاسو سره یې مطرح کړم هغه دا ده چې ځوان شروع کوي په ژوند کې خو هدف نه لري، هدف یې نه دی ټاکلی او دې ته حیران دی چې په ټولنې کې ځان ته څنګه یو موقف پیدا کړي د کوم ادرسه او د کوم مدرکه څخه. تاسو خو په دې ټولنه کې تر موږ ډېر ژوند کړی دی، یو څه او کار مو کړی دی، بل دا چې یو موقف ته مو ځان رسولی دی، حتی د یو منطقې او د ولسوالۍ او د ولس نمایندګي دا ډېر غټ کار دی. نو ستاسو په نظر ځوانان څنګه کولی شي چې په ټولنې کې خپل موقف پیدا کړي او د کومې لارې څخه پیدا کولی شي؟ ځینې ځوانان داسې سره ورک دي په فکر کې چې زه څه باید وکړم، د کومه خوا باید شروع کړم، د کومې نقطې باید شروع کړم. نو ستاسو نظر څه دی؟ ستاسو توصیه ځوانانو ته څنګه ده چې دوی باید څه چم وکړي تر څو په ټولنه کې خپل موقف حفظ کړي، خپل موقف پیدا کړي؟ کاکړ صاحب، څرنګه چې تاسو یادونه وکړه د ځوانان چې هدف نه لري، یعنی په ژوند کې هدف نه درلودل د انسان یعنی بې معنا، هیڅ معنا نه لري، ژوند بې معنا دی. هر انسان باید ځان ته یو خاص هدف وټاکي او تر څو هغه سپارسي په کار واچي چې هغه واقعا د هدف ته نږدې کړي ورسوي او د دې هدف ته رسېدل شاید بعضې اوقات ډېر وخت طول کاږي، بعضې اوقات سریع یو څوک داسې په توند حرکت سره هدف ته رسیږي. خو مهمه دا ده ځوانانو ته چې ساتنګه یې مهمه ده، هغه ځای هدف ته رسول شاید اسانه کار وي، ولې ساتنګه د هغه هدف چې وررسیږي هغه باید چې وکولی شي د همیش وخت دپاره چې تر څو چې ژوند وي وکولی شي چې خپله هغه خاصه جایګاه چې ده په دغه وخت کې لاسته راوړې ده هغه حفظ کړي. نو هغه باید لاندې ټکو ته ډېره ځوانان متوجه همیش وخت ملي منافعو ته باید تر شخصي منافعو ترجیح ورکول سي په ژوند کې. نو شخصي ګټو ته باید په نظر کې په ژوند کې ونه کتل سي، ولې ملي ګټه سبب کیږي چې موږ تاسو همیش دپاره د بقا دپاره د دغه جایګاه چې او دغه ځای چې موږ اختیار کړی ځان ته د ژوند کې نو هغه حفظ کړي. نو دغه شي ته ټول ځوانان متوجه چې ملي منافعو ته نسبت و شخصي و فردي منافعو ته باید ترجیح ورکول سي. نو چې تر څو افراد چې په هغه اجتماع کې یا په ټولنه کې ژوند کوي هغه وي واقعا همدغه نښې په دغه ځوان کې وویني، په دغه فرد کې وویني چې تر څو وکولی شي د همیش دپاره همدغه ځای حفظ کړي. نو زما وصیت هغه لنډ وخت چې یعنی
د تحصیل بعد نه چې زه وظیفې ته توظیف شوی یم په مختلفو اقشارو کې او تر استاذۍ تر کچې پورې او د ماموریت زه تر ولسوالۍ پورې چې ما وظیفې اجرا کړي دي نو همدغه تجربه شوې ده چې د ولس ملاتړ راسره و همیش وخت هغه دغه نشه په ما کې لیدوله چې همیش وخت زه د هغو څخه ډېره خوشحالي احساسوم چې دوی همیش وخت تر دا اوسه پورې دغه ارمان لري دا خلکه چې زه باید ورې ما وظیفه اجرا کولی ولې چې شخصي ګټې ته مې ډېره توجه نه درلودل ولې ملي ګټو ته مې ډېر توجه خاصه وه نو همدارنګه نور ځوانانو ته مې هم دغه پیغام دی چې ځانونه سره راګړندي کړي. ولسوال صاحب تاسو یې ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه او هغه دا وه چې ځوانان باید تر شخصي منافعو ملي منافعو ته ژمن اوسي خو دلته یوه بله پوښتنه رامنځته کړي ځینو ځوانانو فکر ډېر محدوده دی هغوی داسې فکر کوي چې دوی یوازې د هغې ټولنې په مقابل کې ژمن باید اوسي د هغې ټولنې په مقابل کې دوی باید دغه دي سرټیټي دی هغه ټولنه په دوی حق لري چې دوی هلته ورولګوله ژوند شروع کړی هلته په زیږېدلي دي یعنې هدف مې دا دی چې دوی داسې فکر کوي چې یوازې د دوی ولسوالۍ د دوی کلی او یا هغه نهایت ته چې د دوی فکر ځینې البته اکثره نه یادوم نهایت ته د دوی ولایت دوی باندې حق لري ستاسو نظر څه دی چې ځوانان باید ټول ملي منافع خو د افغانستان دغه ټول تر مرزونه پورې دا ټول جغرافیا چې د په هره سیمه کې چې خلک ژوند کوي هغه ټوله د دغه ملت غړي دي نو د دوی ټولو منافعو په ده باندې لازمه ده چې حفظ کړي دوی ټول ته باید دی کار وکړي که یا واقعیت هغه فکر چې ځینې ځوانان لري چې دوی باید یوازې خپلو کلي ولسوالۍ ته کار وکړي دغه نظر ستاسو هم دی کاکړ صاحب یو ځوان که واقعا چې په هغه منطقي کې د ده د زیږېدلو ځای وي که وغواړي چې کار وکړي فعالیت وکړي خو پر موږ تاسو باندې په دغه قلمرو کې لکه زموږ ټوله مملکت په ساته باندې چې وغږېږو یعنې دغه قلمرو مشخصه شوی دی څرنګه چې موږ تاسو په ازاده توګه تګ راتګ کولی سو ژوند کولی سو په دغه قلمرو کې هیڅ موانع نشته نو ځوانانو ته دا پکار ده چې په هر ځای کې خپل هغه نیک ګامونه واخلي او مسؤلیت لري په دغه قلمرو کې دوی باید مشخصه نه باید په کلي کې په کور کې او زه دا مطمئنه یم که یو ځوان شروع یې ولسوال صاحب زما له نظره شروع یې شاید د کلي څخه د کوره څخه ښه وي شروع یې کې خو ختمېدل په کلي ولسوالۍ باندې اکتفا نه باید وسي او زه مطمئنه یم که یو ځوان دومره استعداد د سره وي چې اول د کور څخه شروع کړي اصلاحات راولي په کور کې مطمئنه یم چې په سطح د ولسوالۍ او د کلي کې او په سطح د مملکت هم دی کولی شي او که هغسې ځوانان انشاءالله ډېر کم به وي خو خدای دې وکړي چې هغه هم زموږ د مابین څخه هغه ناخوالې چې شته په هغه ځوانانو کې چې هغه نیمګړتیاوې شته هغه هم تکمیله شي چې وکولی شي یو ښه دیدګاه ولري د ټوله مملکت په سطح باندې نو انشاءالله چې د کوره شروع کړه د کلي شروع کړه وپوهېږه چې د ولسوالۍ شروع کوي وپوهېږه د ولایت د سره زه د مملکت په سر نو ځوانان هیڅ دریغ نه کوي چې هر ځای توظیف شوي هر ځای وظیفه مسؤلیت یې غاړې ته ولوېدلی همدا اوس موږ تاسو شاید د حال یو چې د یو ولایت سړی په بل ولایت کې والي پاتې شوی هغه هلته ښه کارونه کوي یا ویني که څه دا اړخي څه ها اړخي موږ ته مهمه نه دی موږ ځوانان یو نوی فکر لرو موږ په سیاسي چارو کې کوم مداخله نه کوو چې څه دا خوا کوي څه ها خوا کوي موږ ته مهمه دا ده چې هر فرد د دغه ټولنې مسؤلیت لري د ټولنې په مقابل کې چې خپل هغه تګلاره ځان ته غوره کړي چې هغه د ټولنې د سمون لپاره یو مثبت ګام وي نه هغسې منفي حرکتو ته چې زه 2 ورځې مې وظیفه اختیار کړه هدف ته ځان ورسوه شخصي هدف بالاخره بیا ګوره ما ته ځای برابر شي که نه دا مخالف هم د دې
خبرې د دا ځوانان بعضې ځوانان اول خو نسته خو بیا هم کوي په ډېره کمه فیصدي باندې چې دی وایي ځه ځان هدف ته ورسوه بالا پرېږده کیسې نه نو زه دا ټولو ځوانانو ته په ډاګه ویلی سم چې تاسو که کوم ځای اختیار کوئ هغه کې هغه محل هغه کسانو واقعا په تاسو کې دغه نښې ولیدلې چې هغه واقعا د ټولنې په خیر دي د ځوانانو او د اجتماع او دغه منطقې په خیر دی هغه به هیڅ کله تاسو هیر نه کړي هغه به همیش وخت تاسو تر په بغل کې به اوسي تاسو به حمایه کوي او ستاسو سره به کار کوي نو زما ځوانانو ته هم دغسې یو پیام دی چې کوشش وکړي چې په هر ځای کې دی په دغه قلمرو کې ژوند کوي ورې په صادقانه ډول باندې خپل ټولنې ته خدمت بالکل ولسوال صاحب یعنې ستاسې هدف همدغه دی ځوانانو ته غواړي دغه ورسوئ چې ځوانان باندې یوازې کلی ولسوالي ولایت حق نه لري ټول ملت حق لري باید ټول ملت ته کار وکړي دا ډېر ښه فکر دی خو یوه بله مسله چې منځته راځي هغه دا دی چې ځوانان په دې باندې ښه قانع دي چې باید ټولنه اصلاح کړي باید ټولنې لپاره کار وکړي ټولنه د اوسنیو شرایطو سره برابره کړي خو په لار او روش نه پوهېږي دوی باید د ټولنې د اصلاح او سمون لپاره څه باید وکړي چې د اوسني عصر سره مطابق خپل ټولنه اصلاح کړي او د هغې کې سمون راولي نو که په دغه باندې یو څه خبرې وکړي چې ځوانان باید څه وکړي تر څو ټولنه د اوسني عصر سره عیاره سي په ټکنالوژي باندې یا بالاخره د هرې لارې څخه چې او بل دا چې اصلاح او سمون سي هغه بد فرهنګونه د ټولنې څخه لرې کړي ځوانان په دې لاره کې څه کولی سي او څه باید ځوانان مخکې مو اشاره ورته وکړه چې ځوانان د یو ټولنې د تیر په شکل پاتېږي ځوانان هر څه کولی سي خو زما اشاره و هغه ځوانانو ته چې هغه ټوله وخت چې د اوس حصر او ټکنالوژي چې اوس موږ تاسو په دسترس کې ده خو متاسفانه چې په ډېر وخت یې ټول وکاږئ چې دا زموږ لاسته راورسېږي خو نړیوالو ته په ډېر وختي کې رسېدلې وه خو بیا هم وختي دی چې موږ ځوانان سره راژوندي سي د نوي ټکنالوژي او د نوي حصر سره سم حرکت وکړي چې تر څو وکولی سو دغه بدبختۍ او دغه ناخوارې چې زموږ په ټولنه کې شته هغه ته د پای ټکی پرېږدي نو ځوانان کولی شي چې په مدني حرکتو کې او سیاسي حرکتو کې او اجتماعي حرکتو کې فرهنګي خصوصا فرهنګي چې وکولی شي چې ښه ګامونه واخلي نو زموږ هیله او آرزو د ټولو ځوانانو څخه خصوصا ځوانانو څخه د ټولو څخه زموږ دا هیله ده د هر وګړي څخه خو په لومړۍ کچه کې د ځوانانو څخه مو دا توقع ده چې باید تحصیل ته وژه ورته کړي چې تر څو وکولی سو چې ټکنالوژي ته په ښه اسانتیا باندې دسترسي ولرو او په بېسوادي باندې هیڅ جوړه نه ده دغه بېسوادي وه چې موږ تاسو تر دا اوسه د نړیواله سطحه چې اوس مقایسه کړو خپل د سطحې سره بیخي موږ شاته پاتې یو خو شکر ادا کوم چې موږ تاسو ښه استعدادونه لرو په ځوانانو کې چې په لنډ وخت کې کولی سي چې ځان ښه ځای ته ورسوي او ټولنه ښه مثبت اړخ ته حرکت ورکړي انشاءالله د ټولو ځوانانو څخه دغه آرزو دا ده چې ځانونه سره راژوندي کړي چې تر څو د بېکارګۍ او د فقر او د بدبختۍ او د بېسوادي کچه د منځه ولاړه نه سي موږ هېڅ وخت نسو کولی چې ښه ټولنه ولرو ښاغلی عزت صاحب د وروستي سوال په حیث غواړم یوه پوښتنه داسې مطرح کړم چې دوه اړخه لري یو دغه زموږ اوس خو دنیا پیشرفت کړی نړۍ پیشرفت کړی د ټکنالوژۍ د لارې بالاخره دا سر وصل دی چې هېڅ بېلوالی نه لري یعنې دا ټول جهان په یو اصطلاح یو کوچنی کلی ورڅخه جوړ شوی د ارتباط له لحاظه ځوانانو ارتباط څنګه ارزوي د نورې نړۍ سره ځوانان باید خپل ارتباط د نورې د نړۍ د ځوانانو سره یا په عمومي ډول سره د نور ټولنو سره د ارتباط باید څنګه قایمه کړي او بل دا چې طبعا چې غربي نړۍ اوس په زموږ ستاسې په هېواد باندې ډېر تاثیر وشی دی
نو د هغه په مقابل کې تاسو څه توصیه لرئ چې ځوانان باید د غرب د فرهنګ د تاثیر لاندې اوسي نه اوسي او څنګه خپل فرهنګ د غرب د تاثیر څخه وژغوري؟ ځوانان په لومړۍ کرښه کې باید کوشش وکړي چې هغه فرهنګ چې د غربیانو اوس پر ځوانانو باندې تاثیر کړی دی خو مهمه موږ ته دا ده چې باید سطح د تحصیل لوړه ولاړه سي او تحصیل او تر څو چې زده کړه په ښه توګه په ټولنه کې حاکمه نه وي نو موږ تاسو هغه تګلاره نسو ځانو ته غوره کولی چې د غربي فرهنګ چې موږ تر تاثیر لاندې راغلي یو د هغه څخه ځان لیرې وساتو. نو مهمه دا ده ټولو ځوانانو ته چې اوس خو په شکل د یو دهکده د یو کلي شکل غوندې اوس جهان لیدل کېږي چې ټوله یعنې په نړۍ کې په ژرترینه فرصت باندې آل و احوال اخیستل ډېر یو اسانه کار دی اوس. نو کولی شي زموږ ځوانان د ټولو نړۍ د ټولو ځوانانو سره همغږي وي، هم فکره وي، د هغو د فکرو څخه چې زموږ د ټولنې د پرمختګ سبب ګرځي هغه مثبت حرکتونه چې زموږ د ټولنې د سمون لپاره مثبت تمامیږي هغه وی راواخلي او هغه فرهنګ چې زموږ د دین او د فرهنګ سره مخالف وي کله څرنګه چې زموږ پلرونو او بابوګانو او نیکهګانو کول هغسې موږ تاسو هغه تګلارې هیره نه کړو، هغه تعقیب کړو، د هغو د تجربو څخه استفاده وکړو. نو ټولو ځوانانو ته مې دا هیله ده چې د منفي حرکتو څخه لکه اوس څرنګه بعضې ځوانان د دې رسنیو څخه دسترسي ټوله ځوانان لري، خو دا ټکنالوژي چې اوس زموږ په لاس کې ده چې د هغه څه زما هیله دا ده چې ښه یو مثبته ټکي راواخلي، دا منفي ټکو پر ځای باندې ځای پر ځای کړي چې تر څو یو سالمه ټولنه موږ تاسو خپله ځانو ته برابره کړو او جوړه یې کړو. بلکل ښاغلی عزت صاحب، بل دا چې د وخت کموالي سره مخکې بیا هم بخښنه ستاسو څخه او د لیدونکو څخه نو خوشحاله سو چې زموږ دعوت مو ومنئ، یوه نړۍ مننه. خو که په لنډو ټکو په ډېر لنډ په دې چې وخت ډېر کم دی په لنډو ټکو څخه خپل وروستی پیغام لیدونکو ته ووایاست دا به ډېر ښه وي. زما ټولو ځوانانو ته ټول هغه انسانان چې په دغه قلمرو د افغانستان کې ژوند کوي نو زما دا پیغام دی دوی ته چې کوشش وکړي چې خپل په کورونو کې او خپل په منطقې کې خپل په وطن کې سطح د تحصیل ته وده ورکړي، خپل تر وس و توانه پورې او دغه سطح د بېسوادۍ ته بالا د پای ټکی پرېږدي چې تر څو وکولی سو موږ تاسو هم د هغه ټکنالوژي چې زموږ تاسو په لاس کې دي د هغو څخه مثبت کار واخلو او نه منفي. او هغه ځوانان چې اوس په اعتیادو باندې په نشبابو باندې مصروفه دي هغو ته مې هم دغه پیغام دی چې خپل روزني چارې دي په یو مثبت کړنو کې تېرې کړي او د دغه ناخوالې چې اوس د دوی په مابینځ کې راغلي دي او د دوی څخه د لرې ځانونه وساتي چې دا د ټولنې د دوی بدبختي ده، د دوی بدبختي د ټولنې بدبختي ده. نو زما ارزو هیله د ټولو ځوانانو څخه دا ده چې هر یو وکولی شي چې هغه کسان چې منفي اړخ ته روان دي د هغوی تر لاس ونیسي او مثبت لوري ته رانږدې کړي. مننه کورونه. ستاسو څخه بیا مننه عزت صاحب چې زموږ دعوت مو ومنئ او زموږ خپرونې ته راغلاست. لیدونکو ستاسو څخه مې یوه نړۍ مننه چې زموږ خپرونه مو تر پایه پورې وکته. هیله ده چې راتلونکي خپرونې کې موږ سره یو ځای اوسئ. نو تر بیا چې زه رضا کاکړ د یو نوي مېلمه سره او د یو نوي موضوع سره ستاسو درنو عزیزانو په چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لوی او له هزاره الله سپارم. الله مو مل شه.